سلامونه دوستانو، ستړي مشئ. په دې هیله چې روغ جوړ خوشحاله وای. د نارینه د جنسي پارونه مهم درسونه. ګرانو دوستانو، که چینل مو سبسکرایب کړی نه وي نو همدا اوس یې درسره سبسکرایب کړئ او همدارنګه د ګنګړي نشان هم ووهئ چې زموږ راتلونکي ویډیوګانو تاسو ته په اسانۍ ورسیږي. د کوروالې او جنسي اړیکو پر مهال ښځې څنګه فعاله اوسي. د خپلو خاوندانو په کومو ځایونو ګوته وهي چې د خاوند غېږ مات کړي. د کوچنیانو پلار د کومو ځایونو په موږلو او لاس وهلو سره له حاله وځي. لومړی، سر او ویښتان. خاوند خوښوي چې ښځه د استراحت او آرام پر وخت په سر او ویښتانو کې ګوته ووهي، میده لاس پرې تېر کړي. د سر په پوست کې یو ډول هورمون شته چې عین په حرکت راولي. دوهم، د غوږ نرمۍ. د خاوند په غوږ کې لاس وهل، میده غاښ لګول، نرمۍ په ژبه وهل او په شونډو زبېښل. دریم، شونډې. سترګې پر سترګو، خوله پر خوله، مزه پر مزه. خاوند پر شونډو مچول حتمي دي، یوازې ښکلول نه، زبېښل. دغه کړنه د خاوند وینه په جوش راولي. څلورم، غاړه. په جنسي لوبو کې د غاړې مچول او په شونډو زبېښل بارز رول لري. دا عمل له میړه څخه صبر ختموي. پنځم، ځیګر. پر سینه لاس تېرول او ښکلول. شپږم، ورانونه. د خاوند په ورانونو لاس وهل او په خوند موږل میړه کپیر تحریکوي. اووم، په خوټو کې لاس وهل او میده موښل د بدن ویښتان شخ دروي. بیا وروسته خپله د خاوند وار وي. په خورا عاطفې او مینه ناکه انداز سره په لاس وهل کېږي. پورته یې کړي، دې اړخ ته یې کړي که هغه اړخ ته یې کړي. سر، غاړه، ملا او شا ټول یې لمسول، موښل او مچول غواړي. د خوند، مزې او مینې پرېمانه روا کوروالی به صورت ونیسي. روح به هوسا وي او اوږې به یې سپکې شي. سکون به حاصل شي، مینه به خپره شي، خوښي به ډېره شي، خوشحاله او خوشحالي به وي.